الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصرهم من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وخذلهم من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. دوستانو عزیزانو، د شعبان مبارک میاشت راله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله هم د شعبان میاشت راله، د شعبان په میاشت کې به کثرت سره روجي نیولې، څنګه په رجب کې دعا کوله او دغه رنګ به په شعبان کې هم دغه دعا کوله: اللهم بارک لنا رجب وشعبان وبلغ لنا رمضان. د بیهقی شریف یو روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې د شعبان مینس کې یو داسې ورځ شپه راځي، یعنی 15 شعبان، په دغه شپه باندې او په دغه ورځ باندې الله رب العزت د مخلوق تقدیرات لیکي چې په دې کې به کم انسان دنیا ته راځي، کم انسان به د دنیا نه ځي، او د کم انسان به څومره رزق لیکلی شوی. او الله رب العزت هر هغه انسان په عمر سیوا لیکي چې کم الله رب العزت عبادت کې مشغول وي. مسند احمد کې راځي چې الله رب العزت عمر سیوا خو هر یو انسان ته الله رب العزت برابر عمر ورکړي چې څومره لیکلی شي، خو عمر کې ورته برکت واچوي. عمر هم هغه دی، قرآن کې راغلي: اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. چې کله هم په یو انسان باندې د یو اجل پوره شي، نه یو سکند مخکې کېږي نه رستو کېږي، بس خبره ختم. و چې کله هم الله رب العزت د انسان پر رزق کې په عمر کې برکت اله اچي چې د شعبان په میاشت کې د صدقات او د خیرات او د زکات اهتمام کوي. اکثر خلک به لیدلي په د شعبان په د میاشت کې دې ته زبرګه میاشت وایي. څه ورته وایي؟ زبرګه میاشت. په دې زبرګه میاشت کې دی زکات زیات ورکوي. ټولو خلکو دا معمول دی چې په دې میاشت کې ټول خلکو زکات برابر کړي، او هم د دغه فضیلت د پاره چې یره صدقه به مو شي او زکات به مو شي، او د زکات نه سیوا ورکړي هغه په صدقه کې شمارېږي، او الله رب العزت د آفاتو نه، د بلیاتو نه، د مصیبتونو نه د دې نه په امان.
ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې د محرم په میاشت کې یو انسان صدقې او خیراتونه کوي الله رب العزت په د رزق دروازې کولاو. بل حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایلی دي چې د شعبان په میاشت کې څوک د روزي او د صدقات او د خیرات اهتمام کوي الله رب العزت په عمر کې برکت اچي او په هغه کې دام لیکل کېږي چې دنیا نه به څوره خزي او څونه به راځي د ټول تقدیرات الله رب العزت د نصف شعبان کې دي چې کله نصف شعبان راشي په هغه شپه باندې خلک د روزي اهتمام کوي تر نو وخته پورې په جمعات هم کولاوي او خلک ضروری دا نه ده چې ته خامخا په جمعات کې اهتمام وکړي او دغه یوې شپې ته د کار ویلي او په دغه یوې شپې پسې انخطي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین د تعلیمات ثابت ادا چې روزانه داسې عمل کوه دا نه چې ته دغه شپې د پاره بالکل بزرگ شي سپین چرګ د ځان نه جوړ کو بس نیک عمل شروع کو او دغه راسته شو بیا د وزر یو کله مارغه نه جوړ او بیا د هغه نه پس روزه راشي قران تلاوت تهجد نفلونو ټول هر څه اهتمام پابندۍ سره لازمي. تاسو وګورئ د روزه کې د جمعه داسې ډک تر نو وخت پورې خلک اموازین د بګی کور ته تلو د پاره موقع نه ملایږي چې خدای پاک سټیم کې لاړ شم د جمعه په سټیم کې بن کما غنه ور پر قطای چې څوک او چې کله رمضان مبارک څنګه ختم شي بیا د اختر د موس خلک تاسو کوي او سحر د جمع بیا څوک تاسو نه کوي دا تاسو نه کوي چې ستاسو سحر جمع پسو ده جمع تاسو نه کوي چې اختر موس پسو ده. نو دلته کې الله رب العزت انسان ته د نیکو سیزن ورکړی دی د رمضان المبارک میاشت وته ورکړی ده دا غي نمخ کې د شو قدر د ليله القدر شپه په رمضان المبارک کې راځي زبرګه میاش د شو قدر میاش شعبان میاش دا د انسان د سیزن د دې لپاره چې ځان تیار کړ رمضان المبارک را روان دي منټلی ځان تیار کړ اسی کا سړی ځان دې ته سوچو کی ټول ورځ دې سړی لږی تندې تیری کی ماخام دې روزماتیو کی ماسوتک دې دا وګدو رکعتونه کوي الله سورزو کې ختم 15 سورزو کې ختم او دا الله رب العزت کلام اوریدل اساسا خبره نه ده دا ایمانی جذبه او طاقت غواړي. تاسو به وګورئ چې دلته ډېر مشران ضعیفه کمزوري چې په لار باندې تلیم نشي په لار کونټای به پلاس کې نیولي په لومبي صف کې به امام پسې ولاړی الله سورزو ختم د 15 سورزو ختم پورا قرآن شریف په دقه سي بنیغه په ولاړه باندې اوري او چې کله الکانی دی په لومبي رکعت باندې ناس یو په دویم رکعت کې به امام سره نیت تړي څنګه امام سلام جر پاسې زر په غزل رکعت شاته به غپونه لګي خنداګانی به کوي موبایل کې به ګوتی وي مسخري به کوي ټوکی به کوي سوشل میډیا کې ولي گیای د جمعه تقدس په عمل کوي د دې احساس او د دې د مسجد تقدس خیال بن ساتي خو الله رب العزت د انسان د پاره یو عملی میدان پیدا کړی دی یو عملی میدان د پاره وته یو داسې میدان وته جوړ کی یو داسې ترتیب وته جوړ کی چې د خپل په هغه عمل باندې روان دي د عمل ایزی آسان کروجی مبارک بیا شراشي کله هر په شکل وګدي روزي ولې نه خو په اسانه روزي نيسي لوګي تندې پکې راځي په سخت پکې راځي یخنۍ کې روزي راشي نو ځوانانو ته تکلیفي ولې سړی ته لوګه لګي په ګرمۍ کې روزي راشي شرانو ته تکلیفي ولې تند پکې خلکو ته لګي دا خو الله رب العزت په هر انسان باندې امتحان راوسته امتحان او دین او اسلام وای پابندۍ ته چې ته د دین اسلام پابندی نه کې د موس پابندی نه کې د روزي او د زکات پابندی نه کې د صدقې او د خیرات پابندی نه کې واستقت ته خدای درکړې د حج ته په پابندۍ سره نزي د رب العالمین ته د غدریدو کې پابندی نه کې یا خدای انسان نشو بیا پتا کې او دا چې کم په ځمکه باندې کم زناور ګرځي پتا کې پای کې فرق څه غیب سحر موزي ما خام راضي خپل بچو لا خپل رزق راوړي
په مخوکو کې وروړي، په ججورو کې وروړي، که په هر څنګه وروړي خپل بچو هغه هم بچي پیدا کوي او بچي وروړي او بچي لوی تیم پیدا کوي وروړي پتا کې باغې کې فرق څه دی. ای خو بیا هم د رب العالمین پروردګار ثنا بیانې عبادت کوي. او ما تاسو ته ویلي چې الله رب العزت د ټولو مخلوقات او د مرغو چرین پرین چې څومره مخلوقات دي هغه عبادت کوي، د الله رب العزت عبادت نه غافل دي. دا غي عبادت څه دی؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. خو مسکه هغه ګورې عبادت کوي. تاسو چرته لیدلې په دې بړ داونه لیدي یا د لوی غړاونه چې په دې مقام کې د چنچړو د ټوري او غوبلیزم، دا غوبل نه د رب العالمین ته فریاد کوي، خپل عبادت کوي، رب العالمین ثنا بیانې. سحر کې ګورې دی بیا هم چغي کی. قرآن کریم کی تاسو د تفسیر په واضح طور باندې تاسو وګورئ د قرآن د تعلیماتو نه لګزان خبر کړي نو هغه کې فرمایي چې الله رب العزت هیڅ یو داسې مخلوق نه دی پیدا کړی چې د رب العالمین د عبادت نه غافل وي. چې کوم مخلوق د رب العالمین د عبادت نه غافل شو خدای د مخ د ځمکې نه لري کې ختم کړي. یو دا انسان دی چې ډیر سرکشه دی، خدای تعالی هر قسمه نعمتونه ولکړي، د ټولو نه لومبه سرکشي د داده چې د رب العالمین د نعمت ناشکری به کوي. دویم د رب العالمین عبادت په غشان طریقې سره نه کوي چې څنګه د رب العالمین د دنه غواړو. مونږ رب منو خو د رب خبره نه منو. هر چا ته په جنت جهنم قبر مرګ حق دی، په دا خبره ایکسپټ کوي نه ګوري نه ایکسپټ کوي. اله ایکسپټ کی چې په دغه زمانه د مخامخ مرګ فرشتہ راشي دی بیا ډېر چلوي چې توبه 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 بیا خبره وتی. اوس د سره موقع ده، اوس د سر چانس دی، اوس د رب العالمین رحمت د متوجه دي چې سورۃ توبه یسته شي، سورۃ رب العالمین سره نږدېواله حاصلول شي، رب العالمین قربت حاصلول شي، رب العالمین سره یاری دوستی کول شي. وکړه ما تا باندې مصیبت آفت راځي رب العالمین الا یادو چې مصیبت کې راګیر شو، د تهجد او د مزو د ابابینو د صدقې او د خیرات ډیر پابند شو، هر څه ډیر په پابندۍ سره کو تر دې پورې چې د تسبیحات او اهتمام پکې چې مصیبت آفت تکلیف ار سره نه لري شي. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. بیا جمعه مخب د پیژنو چې جمعه ته کمالات دي. دوستانو عزیزانو داسې مکوئ. رب العالمین تاسو پیدا کړی یې، خپل عبادت ته باندې فرض کړی دی، او د خپل عبادت چې سوره په مینه محبت سره کوي، سوره رب العالمین سره راز او نیاز کوي، دوره به هم د رب العالمین په دربار کې بس تاسو ویلی اوسئ. که تاسو دوستی کوي رب العالمین سره، رب العالمین به ډیر زیات خوشاله چې کله هم لاس اوچتوي هر خبره هر دعا جواب به رب العالمین درکړي. دا نه چې دلته کې د ځان نه صوفي جوړ کړي د خاص خپل تسبیحات کې لګیای یا په قال الله او په قال الرسول کې لګیای، معمولی خادي د باندې را لاړو بس ډنګ ډنګ ته د کار ویلي په واده کې غار سپسیل لاو دې ته نه ګوري چې دا رزق دی، دا صدقه ده، دا خیرات دی، د بچي واده مې دی. یو کس ته مې ماته دا تاسو کې ته خو دیندار سړی پرهیزګار سړی د خدای نه یریږي، د دومره ډنګ ډنګ اهتمام نه کړی ډمان دی راوستي خدای نه یریږي. ویره چې دا زه نه کوم دا د کو دا زنانو دی ما زنانه تلی ډمان راوستي خدای د غرق نه کړی که تاسو څه وایي. او بیا چې د ډنګ ډنګ اهتمام کوي نو څه چلي کې زنانه ته یې بوځي. زنانو په میانس کې ډولکی غږیږي، تورۍ غږیږي، باجی غږیږي، ګډاګانې کېږي، بې پردګي کېږي، له لاب هر قسم کېږي. والله که څوک وتم دا وایي چې یار دا خو نامحرمه دي، دا تاسو څه کوئ؟ په لاره باندې داسې زنانه تېرېږي چې څوک له څادر ته لاس کې ماته به له دا سر مات کړو که نه مات به نه کړو. چې کله د خادۍ وخت راشي بې پردګي پکې ښه کول عام چلیږي، ډمتوبونه پکې ښه کول عام چلیږي. هغې کې دا نه وایي چې یاره دا پردی سړی دی دلته کې ګډېږي د ده څه کار دی چې دلته راځي، الټه پې پیسې هم ورکړو. دوستانو عزیزانو الله رب العزت تاسو باندې خوشحالي راولي، سکون راحت د باندې راولي، نعمت درته درکوي، د خدای د رب العالمین د طرفه د باندې فرحت او سرور راځي. په هغه وخت کې خدای مې راولي چې کله هم رب العالمین د طرفه په انسان باندې د نعمتونو دروازې کولاو شي،
او دې په هغه ځای کې د رب العالمین نافرمانو ته لاس واچي، یاد ساتئ چې الله رب العزت ډېر سخت ناراضه کیږي. دی خو په هغه وخت کې په خپل ډمتوب او په خپله ګډاګانو باندې صحیح ورته مست سره چې مخکې زه کلي ته تلم هلته یو هلک مړ شوی مور یې ځان سم مړ کولو، دومره جړاګانې ما خدای پاکه دا څنګه چل دی. هغه زوی هفته پس واده و، په مور او په پلار یې سم څه چل وشوی او قدرت ته ګوره 3-4 میاشتې تېرې نه وي چې د بل زوی واده و مکه مور راپاڅېدل د هغه زوی په واده کې ګډېده، د ړومبي زوی هغه مرګ ته هېر ختم. دا حال دی د انسان چې کم زوی کم مور کم پلار کم رور کم خور کم ښځه ستا په غم او ستا کټ سره ناستې جړاګانې کوي، 3 ورځې به وجاړي 4 ورځې به وجاړي ډېره زیات شي یو میاشت یې وجاړي، کال کې به درته چېرته یو ورځ رایاد شي وبه جاړي. خو ته د دې خلکو د وجې هغه ډمان چې کم راولې د دوی د خوشحالو د وجې سبا دا خلک ته هلته کې ګورې د جهنم نه نشي ګوربچ کولی. ته د خلکو د خوشحالولو سوچ کې ګورې په دې باندې ګورې ته خلک نشي خوشحالولی، الټه به د ځان نه رب ناراضه کې د رب د عذاب نه بیا ګورې بچ نشي. او که د رب العالمین خبر دی ومنله لږ سات له به دا مخلوق دنه خفه شي خبره به ختمه شي. هغه رب العالمین هغه احکم الحاکمین غیرتي بادشاه دی، په داسې سخته ځای کې به دې په کار راشي چې ستا به سوچ او وهم او ګمان نه. تاسو وګورئ لږ رب العالمین سره لږ دوستي وکړئ چې څنګه مزه درکوي که نه درکوي، په سخته کې دې په کار راځي او که نه راځي. ما تا صرف د خولې مسلمانان یو راشو ټونګې ولګو او بس لاړ شو، نه په خبره کې صداقت شته نه رښتینوالی شته نه امانت شته نه دیانت شته، نه د رور تربور سره خیر ښېګړه کولی شو، نه د مسلمان رور سره چېرته ښېګړه کولی شو. که چېرته په دې لاره کې مړ سړی پروت وي یا سړی مړېږي قسم دی که ګوتې کوو ورته ولې وجه څه وجه ده یاره که ګوتې مات کړي په ما باندې کیس راوځي. دومره خو مونږ سوچه مسلمانان یو او کارونه مو څه معمولي یو موضوع کو په هغې باندې اطمینان بس موږ به د جنت پاخه ټیکهداران په دنیا کې په لږو پیسو ګزاره نه کوو ولې په هغې خو مو خواهشات نه پوره کېږي، په معمولي عمل باندې په معمولي عبادت باندې په هغې باندې ما تا ګزاره کوو. داسې نه دي کول پکار، داسې مه کوئ. یاد ساتئ حدیث شریف کې راځي چې کله هم د رب العالمین سره دوستي شروع کړه، چې کله هم موس کې عبادت کې هغې کې انسان ته یو ځان ته مزه راځي. تعلق جوړ کړئ رب العالمین سره تعلق جوړ کړئ که مزه یې در نه کړه بیا ووایه. دا نه چې ځان نه د رمضان شیدایان جوړ کړئ د شعبان شیدایان جوړ کړئ او په دې کې د رب العالمین ښه ښکلې عبادت کوئ خو سوچه مسلمانان شي شعبان هم تېر شو رمضان هم تېر شو بس صدق الله العظیم بس عملنامه بند هر څه بند خبره ختم. داسې نه به کوئ. رب العالمین سره دوستي کوئ یاري کوئ ښه پوره طریقې سره. کم ځای کې هم د باندې سخته راغله کم ځای کې د باندې مصیبت راغی کم ځای کې هم د باندې آفت راغی رب العالمین ته لاس اوچت کوي پروردګاره ستا په در کې همیشه دپاره مې لاس اوچت کړی. سړی دعا کوي یا الله بچی راکړي اولاد راکړي ټیک ده هغه اولاد ډېر په تکلیف باندې لوی کړي ډېرې لوږې تندې ورسره تېرې کړي سختې ورسره تېرې کړي. ماشوم چې جاړي مور پلار ته به د شپې تکلیف وي خوب نه ورځي. هغه بچی چې سهار ته لوی شي سبا ته لوی شي واده وکړي د مور پلار خبره نه مني مور پلار دې د کوره وباسي که نه وباسي چې وزه بچیه زما خبره نه مني بس واده مې دلو کړو ځه د الله په امان بای بای ټاټا ځه. څنګه په اسانتیا سره هغه د وړوکوالي هغه مینه محبت هر څه ختم شي که ختم نه شي. دا خو د دنیا ده ښه کرونا راغلی وه تاسو ته به خبره یاد پلار به مړېدو بچو چې کوم بچو دپاره ته حرامې ته نه ګورې حلالو ته نه ګورې جایز ته نه ګورې ناجایز ته نه ګورې بس را جمع کې هغه بچی په دوی دنیا کې ستا دا عالم و چې ستا خوا ته نه راتلي بس په قیامت به ستا خوا ته څنګه راشي. دوستانو عزیزانو الله سره مینه محبت شروع کوي په رب یقین وکړئ چې ډېر څه وګوري. ما ډېر داسې کسان لیدلی دي چې د جهانونو ګناهګارو توبې تایب شو او همیشه د پر رب العالمین سره تعلق جوړ کو هغه احکم الحاکمین ذات ورته په داسې کې ځای کې مدد وکړو چې خپل چې کله خپل هسټري بیانوي خپله سټوري بیانوي نو وایي چې زه حیران یم چې ما سره د الله رب العزت دا مدد کوم ځای نه راغلی. ما ته الله منو الله هندو مني عیسائی مني زاینسټ مني ټولې مني خو د الله خبره نه. الله رب العزت دې موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.